سعودي عرب چې کوم قانون دی چې چا قتل خطا وکړو نو د 1 لک ریال نه والا 3 لک روپو پورې 3 لک ریالو پورې پیسې به علي په دیت کې 1 لک نه والا 3 لک ریالو پورې او د هغې یو قانون دی هغه دا چې هغې په قصد په قتل کې عمدن قصدن چې چا یو قتل کړي په هغې کې هغې 4 لک ریال علي دغه شریعت نه دی دغه شریعت نه دی شریعت قصدن قتل سوی دي قصاص بدل او البته موږ به داسې ووایو چې دا یو بدل صلح ده څه ده چې دا خاندان سره ګویا چې صلح وشو ده 4 لکه ریال یې ورکړه نو موږ به اسلام طرف ته ورواړو دغه اسلامي طریقه نه ده بله یو خبره چې هر د پاکستان چې کوم قانون دی هغه دا مقرر شوی چې یاره تقریبا 23 लाख روپو پورې هغه سره دیت 23 लाख روپو پورې د قتل خطا دا بل څه خو ما د شبه عمد بیان کو د شبه عمد او د خطا د دې دوانو یوي د دوانو ته قتل خطا وي چې د پاکستان قانون ما بیان کو نه هغه دار شبه عمدي او قتل خطاي دوانه خطا دي نو په دې کې 100 روپے دي 23 लाख روپے دي وایي په خبره باندې داغي قیمت تقریبا هغه 2019 کې تقریبا د هغه قیمت هغه 30 تولې سونه برابر وسو 30 تولې سونه او د 10,000 او 600 او 10 ګرام د هغه سپینو زرو برابر وایي په خبره دغه قانوني حیثیتو الله جل شانو دې زموږ دی ادارو له پدې باندې عمل کولو توفیق ورکړي کدا وشو کنه سو بیا ورانه نه کوي دغه خبري جی یو خو دیت دا چې دې د اوس فرض کړه